فرست اف آل که فیملی سره ناستې وئ نو زما دا ویډیو مه ګورئ سکیپ یې کوئ ځکه چې دې جینۍ سره ډېر غټ زیاتی شوی دی علمزیب دې سره غټ زیاتی کړی دی خدای دې غر نه کړه علمزیبه غر چې خلک په کوز غو کوي په کونه باندې نه تا دې ماشومې سره ډېر غټ زیاتی کړی دی دا تا په کونه باندې غوړې دی دا دونه زیاتی خلک کوي بچیه سرمن دې وباسم سرمن پرېږدم دې نه اوس دې سم غیمه پرېږدم دې نه دا تا څه لوبه کړې ده خدای دې غر نه کړه تا جینۍ سره په کونه باندې کړې تاسو د دې دا ویډیو ګورئ بیک اپ لګو دا زه سکول ته تلم او علمزیب ګاډی ودرېد ماته ما ویل ماشومې چېرته ځې ما ورته سکول ته ځم وایي راوښتې ده په دې بایپاس راتلل سوي دي ته نو د څنګه زه د هغې سره ګاډي ته وختم نو هغې زه خپلې دیرې ته بوتلم چې دیرې ته بوتلم علمزیب زما نه کپړې مې ویستې خپل یې ویستې او ما ورته ویل چې دا څه کوې ما ورته چغې مو والې راته ویل چې چغې مه وه زما نه خلک خبرې ګاونډیان مې خلک را باندې خبر کړو نو ما ورته ویل چې زه به چغې نه وم ویل تا ته په ما څه کې زه خو سکول ته ځم ناوخته دی زما مور پلار رسوي چې جینۍ چېرته تلله نو زما سره دا غلط کار وکړو هغه مې راته شا کې را پکې خلاص کړو او په مخه کې چې را باندې دی نو وه وینه را باندې را ماته شوه او علمزیب کپړې مې پسکات وې او زما پسکات وې او د علمزیب داسې نشان دی چې په دې دا مخکې دا کپړې خپلې ویستې وې په دې د بونې یاخته دي تور تور سپین سپین او په دې ملا او په دې سړی کچ کچې دانې دي او دغه دی زما سره انصاف وشي ما خپل حل ویلو داسې خبره وه چې ما ته ویل چې ته زما ښه دی زه به دې علم او ما یې نمبر راکړو چې ته به بیا سره راتې زه به ستا سره تعلق ساتم او زه به ته به علم نو چې زه به ورله بیا هم تلم او ما دې ته بیا وویل چې په ما پسې رشته راولېږه نو دې ما ته ویله چې دلته شان وي زه دې ما په یونیورسټۍ کې سبق ویلی ما په قرآن د جینۍ ته لاس کولی دی زه به هغه علم چې که هغه ونه شوه نو 50 کالو که یم ته نو زه به هم ته علم نو زه به یم نه چې زه دې د بل ته واده نه شم علمزیب زما توکه وکړه ما خپل حل بیان کوس وغیمه چې ستا په کوس کې خارخ نه وې که نه نو تا به پې ځان نه غوللې ستا په کوس کې ولې خارخ و چې ته دله تلې او تا ورته کپړې مپړې هر څه ایستلې ایستې رانه کونه کې ووه خو بیا رانه په کوس کې وه وینې را باندې رماته کړله او بیا راله ایسته شانه په کونه کې را خلاص کړو نو خامخا په کونه کې خو یې دله در خلاصوي بې لازمي چې ستا کونې دونه اور کړی و داسې په ځان باندې نه پوهېدلې ستا دا کونه وغیمه څومره چې کېږي دا ویډیو شیر کړئ که په پیج او چینل باندې نه وي ځوانه سبسکرایب کړئ ډېره ډېره مننه